لر او بر یو افغان وروره ته مهرباني وکړه. لر او بر یو سلام افغان. علیکم. وعلیکم سلام السلام. علیکم انجینیر صاحب او قاری صاحب ته ډیر سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. د قاری صاحب نه یو سوال کومه. مهرباني. سوال زما دا دی چې کم پنجاب چې کومه د دهشتګردي شروع کړې ده په دې لر او بر په پښتنو کې، او دا دماکي او دا هر څه کوي، زه په خپله پښتونخوا سره تعلق ساتم. دا دماکي چې په لر کې شروع او په بر کې د هغې پر خلاف باندې منظور پښتین جګ شوی دی او د پنجاب او د هغو پر ضد باندې مبارزه پیل کړې ده. آیا د دې مبارزې ملاتړ د افغانستان د طالبان ولې نه کوي، یا د دغه اخو د دهشتګردۍ او د دې خلاف پاڅېدلی دی؟ هغه الله دې خوشحاله وروره. موضوع دې موږ بل شی ده، خو تا جواب بیا قاري صاحب درکړي. موضوع دې موږ بل شی ده او لر او بر وروره تاسو ته کامل احترام. تاسو د موږ ورونه یې، مسلمانان یې، پښتانه یې. د منظور پښتون او یا د هغې د خوځښت په اړه موږ په افغانستان کې لګیا یو، عملاً دا د په جهاد لګیا یو، د یو لوی ښامار، د یو لوی ظالم او د لوی دهشتګرد مقابل کې مسله راپورته کړې ده او د خپلو افغانانو ژوند ژغورو، د خپلو افغانانو راتلونکي ژغورو. خو متاسفانه په ډېر تاسف باید ووایم چې د منظور پښتون په څنګ کې ځینې کسان چې هغوی په سیاسي لحاظ موږ به ماشومان دوی ته ووایو، د سیاسي مبارزې په لحاظ به هم دوی ته ماشومان ووایو، خو دوی ډېر غیر معقول دریځونه په مخ اخیستي دي. نو ته چې د ما د دشمن ملګرتیا کوې او زما د دشمن ملګری یې او زما په مقابل کې د سنګر نیولی ده، هم مطبوعاتي سنګر او هم میډیایي سنګر، هم د تبلیغاتو سنګر، نو زه څنګه ستا ملاتړ وکوم؟ دا خو عجبه ده. موږ د دوی نه غوښتنه دا ده چې تاسې خپلې موضوع ته متوجه شئ. د افغانستان په موضوع کې تاسې ځانونه مخکېل کوئ. موږ د تاسې که د موږ سره یوه خواخوږي نشئ کولی، د موږ د دې وژنو په مقابل کې یو غږ نشئ پورته کولی، که چېرته په د پنجاب له لورې، د پنجاب د فوز له لورې یو پښتون وژل کېږي، څنګه چې هغه جنایت ده او باید محکوم کړل شي دا جنایت، همداسې په کندهار، زابل، هلمند، کابل، خوست، په هغې ولایتونو کې که چېرته د سی آی ای د ملیشو له لورې یا د سی آی ای له لورې د یو افغان په کور چاپه وهل کېږي، ښځې ماشومان په شهادت رسېږي، یو افغان په بم کېنول کېږي، باید د هغې پښتون دپاره هم غږ پورته کړل شي. که تاسو یو وار د موږ په موضوعاتو کې انوالو وئ، تاسو یو وار د موږ په موضوعاتو کې ښکېل وئ، نو بیا د هغې غم هم وخورئ. که تاسو وایئ چې نه موږ د خپل ځان دپاره مبارزه کوو، تاسو سره کار نه لرو، نو بیا لطفاً د موږ په چارو کې لاسوهنه مه کوئ، د موږ د دشمنانو سره ملاتړ مه کوئ. تاسې د دوی د خوځښت یو څو کسان، د منظور پښتون په استثنا د یو څو نور کسان، هغه تاسې وینئ، تاسې د هغې ټویټر ته ورشئ، ټوله ورځ دی په طالب سې لګیا ده، په امارت سې لګیا ده، په مجاهد پسې لګیا ده. وروره ته د څه شي دپاره راپورته شوی یې؟ ستا کار څه ده؟ ته که زما په ضد راپورته شوی یې، ته خطا شوی یې، چا خطا کړی یې، ته د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله ساحه کې وکوه، دا به تا دپاره مؤثر تمام شي. په دې ماشومانه مبارزه د خلک خطا باسي. ته ماشوم یې، په سیاست کې ماشوم یې، په مبارزه کې ماشوم یې. اسلامي امارت د مبارزې تاریخ لري، د مبارزې یو اوږده سابقه لري، د هغوی نه زده کړئ. که هغوی نه نه زده کوئ، لطفاً دومره وکوئ چې په دې ماشومانه سیاستونو به ځان د راتلونکي نسلونو دپاره انزوا ته وغورځوئ، په راتلونکي نسلونو دپاره به ځان داسې یوه حالت ته وښیئ چې بیا به ټول پښتانه استفراق کوي، ټول پښتانه به په تاسې پسې لاړې توکوي. دا اوس هم تاسې وینئ چې دوی داسې څرګندونې کوي چې هغه مناسبې نه دي. زه نه غواړم نور په دې موضوع کې ډېر ژور لاړ شم، خو د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې خپلې موضوع ته متوجه شي، د خپل حقوق وغواړئ، د موږ غندنه مه کوئ، په موږ مه لګېږئ. موږ مبارزه د کفر په وړاندې پیل کړې ده، د امریکایي ظلمونو په وړاندې پیل کړې ده، د موږ په هېواد کې انسان وژنه روانه ده، افغان وژنه روانه ده، مسلمان وژنه روانه ده، د هغې په خلاف راپورته شوي یو. تاسې که د موږ تایید نشئ کولی، نو لطفاً په موږ مه لګېږئ، موږ ته خوله مه رااچوئ. که موږ ته خوله راواچوله، ځان ته به نقصان جوړ کړئ، موږ ته نقصان نشئ کولی بفضل الله.